السلام علیکم دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. په زرغون افغانستان جام کې چې په خوست کې ترسره کیږي، نن یو ځل بیا یوه ډېره زبردسته ښایسته لوبه ترسره شول. په دغه لوبه کې حضرت الله عزازی ډېر ښه وځلېدی. حضرت الله عزازی له ډېرې مودې وروسته یو ځل بیا پوم ته راغلی، یو ځل بیا د خپلې لوبډلې په ګټه ډېره زبردسته ښایسته لوبه ترسره کړه. حضرت الله عزازی له اوږده ځنډ وروسته یو ځل بیا کرکټ ته په ښه توګه راستون سو او د خپلو مینوالو دپاره ډېر زبردسته ښایسته لوبه ترسره کړل. خپل مینوال یو ځل بیا خوشحاله کړل چې خپلې لوبډلې ته یې لوبه هم وګټل. په نن لوبه کې ځوان لوبغاړی صدیق الله هتل ډېر ښه وځلېدی. په تېرو لوبو کې دته د لوبېدو چانس نه ورکول سوی، د حق زړو لوبغاړي خوړلی و، دته حق نه ورکول کېدی. نن چې دته حق ورکول سو، د لوبېدو چانس ورکول سو، خپل استعداد خپله وړتیا یو ځل بیا په میدان باندې ثابته کړه. نږدې وه چې د خپلې لوبډلې په ګټه یې سلیزه ترسره کړې وی. یو ډېر زبردسته ښایسته بیټینګ یې ترسره کړ د خپلې لوبډلې په ګټه. په نن لوبه کې د صدیق الله هتل ځلېدل د هغه چا پر مخ باندې یوه کلکه څپېړه ده چې د ځوانانو حق خوري، ځوانانو ته چانس نه ورکوي. د دوی پر ځای باندې هغه لوبغاړي لوبوي چې استعداد یې نه جوړیږي، حق یې نه جوړیږي. د دوی پر ځای باندې لوبوي، نو باید اوس هم کرکټ بورډ په دې باندې سوچ وکړي، فکر وکړي چې دا ځوانان د افغانستان راتلونکي آینده دي، باید په دوی باندې کار پیل کړي. دوی استعداد لري، وړتیا لري، د دې استعداد هم لري چې په هر ځای کې ولوبېږي. دا د تېره ورځ عبدالرحمن رحماني هم خپل ځان ثابت کړ چې دوی چانس نه ورکوي. نن دا د صدیق الله هتل خپل ځان ثابت کړ. داسې نور ځوانان هم شته چې په میدان کې خپل ځانونه ثابتوي. هسې موږ د دوی دپاره نارې نه و چې دا ځوانانو ته د چانس ورکول سي. دا هغه ځوانان دي چې وړتیا لري، استعداد لري، حق یې جوړیږي. پامیر لوبډلې درېیمه پرلپسې بریا خپله کړه. د سوپر کولا زرغون افغانستان جام سیالۍ په ترڅ کې د پامیر لیجنډز لوبډلې په خپله درېیمه لوبه کې د حضرت الله عزازي د شانداره سلیزې او لوبډل مشر احمدشاه زرمتي د نیمې سلیزې پر مټ میوند ساتونکو لوبډلې ته د 7 ویکټو په توپیر ستره ماته ورکړه او په روانو سیالیو کې پرلپسې درېیمه بریا خپله کړه. د یادې سیالۍ پچه د میوند ساتونکو لوبډلې وګټل. په خپله د توپخنې پرېکړه وکړه. د خپلو ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په لومړۍ پاڼۍ کې 253 منډې جوړې کړې. د دوی په ګټه صدیق الله هتل ډېر ښه وځلېدی، 4 نوي منډې جوړې کړې. ورپسې ځوان عظمت الله عمرزي هم 58، عبدالمالک 53 منډې جوړې کړې. د پامیر لپاره ظاهر خان 3 ویکټې ترلاسه کړې. فرید احمد ملک، شرف الدین اشرف 2 ویکټې ترلاسه کړې. د یاد هدف په ځواب کې پامیر لیجنډز لوبډلې خپل لومړی لوبغاړی ډېر ژر له لاسه ورکړ، خو حضرت الله عزازی ډېر ښه وځلېدی، 113 منډې جوړې کړې. رحمت شاه 54 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. محمد شهزاد 40، ګلبدین نایب 26 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې چې خپله لوبډله په 15 اور کې بریا ته ورسول او یا د لوبه په 7 ویکټو سره وګټل. د میوند ساتونکو لوبډلې لپاره بیا نن وفادار مومند هم ولوبېدی. ډېر ښه زیری دی د ده لپاره وفادار مومند. د حشمت الله شهیدي، ضیاء الرحمن اکبر 1 ویکټ ترلاسه کړه. حضرت الله عزازی د خپلې بهترینې توپخونې له امله د لوبې غوره لوبغاړی هم ونومول سو. د یادونې وړ ده چې سبا د مده راتلونکې لوبه به د میوند ساتونکو او هندوکش سټرایکرز لوبډلو ترمنځ د راتلونکې دوشنبې په ورځ ترسره سي. که مو دا ویډیو خوښه سوې در سره لایک کړئ، د خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.